امام قرطبي رحمت الله علیه و ناشنا خبره ذکر کوي، وی امیر المؤمنین مامون الرشید د په دربار کې یو مجلس لګیده او په هغه مجلس کې به دنیا د پوهان خلک چې دوی به پکې شرکت کو، علما، مفسرین، فقها، دانشوران، دا خلک به په هغه مجلس کې کېناسته او د فصاحت او د بلاغت او د کمال نه ډکې خبرې به پکې کېدې. یو موقع باندې دا مجلس ولګي، داسې یو ثقهدار سړی راغی مجلس ته، داسې ښه روب داب والا سړی دی او ښه سنجیده سړی معلومیږي چې په مجلس کې کېناستو نو داسې خبرې چې شروع کړې نو خبرې هم ډېرې داسې سنجیده او داسې د فصاحت او د بلاغت او د کمال خبرې کولې. چې کله هغه مجلس برخاست شه، ختم شو، نو مامون الرشید دا سړی راوغوښته، ځکه دا سړی ناشنا و، چېرته د بلې علاقې نه راغلی و، مخکې چېرته نه و راغلی، دی لومبی ځل و چې دې مجلس ته راغلی و. نو مامون الرشید پې تپوس وکړو، ویل دوسته ته د کوم ځای نه راغلی؟ ویل زه خو د پلاني ځای نه راغلی یم. ویل ښه ته د کوم دغه سره تعلق ساتې؟ ویل زه یهودي ما یهودي. ده ورله دعوت ورکړو، ویل اسلام نه قبلې؟ اسلام قبول که که نه موږ به تاله ډېر لوی عزت درکو او موږ به ستا ډېر غټ خیال وساتو، ته دا اسلام قبول که. دی ورته وایي زه پلار په نیکه یهودي ما او زه د خپل پلار نیکه دین او مذهب نه پرېږدم، زه نه پرېږدم ده. نو بیا خو زموږ د شریعت مسله دا ده چې لا اکراه فی الدین، په چا باندې جبر او زبردستي نشته چې په زور باندې څوک مسلمان کې. بس ورته ویل ټیک ته ستا خوښه ده. چې کله دا مجلس ختم شو او بل کال بیا راغی د دې مجلس د لګېدلو، نو چې مجلس ولګېده نو اوس دا سړی بیا راغلی دی دې مجلس ته، خو دا ځل د ده انداز بدل دی، د ده وضع قطع بدله ده، د ده شکل و شباهت عجیبه معلومیږي او د ده د خبرو انداز هم بدل دی، او چې خبرې شروع کړې نو ښایسته ښایسته د دین اسلام خبرې کولې. نو چې کله مجلس ختم شو نو مامون الرشید ته تپوس وکړو، ویل ته هغه پلانی سړی نه؟ ویل ولې نه یم؟ نو ویل ته خو یهودي وې او تا ته خو ما دعوت درکړی چې اسلام قبول کا او تا ویل چې زه د خپل پلار نیکه دین او مذهب نه پرېږدم. دا څه خبره ده چې ته مسلمان شوی او ایمان دې راوړی دی؟ د دې ایمان د راوړلو راز دې راته بیان کړه چې دا څه واقعه شوې ده او څه قصه شوې ده. هغه ورته وایي زه چې کله تېر کال ستا د دې مجلس نه لاړم، نو ویل زه ډېر فصیح او بلیغ یم، ډېر فصاحت او بلاغت سره خبرې کوم، او ویل زه خطاط یم، ډېر خوشخطه لیکل کوم، په خپله باندې خوشخطه لیکل کوم. ویل ما داسې کار وکړو چې د انجیل یوه زبردسته نسخه مې په خپلو لاسو باندې ولیکله، ډېر ښایسته ښایسته مې ولیکل په ښکلي انداز کې، او عیسیانو ته ورغلم، هغوی ته مې ویل چې ستاسو انجیل مې لیکلی دی. وایي داسې په مینه او محبت یې رانه انجیل قبول که چې دا خو دې ډېر کمال کړی دی، زمونږ انجیل دې ډېر په ښایسته انداز لیکلی دی، او وایي ډېر یې خوښ شو، زما یې شکریه ادا کړه. وایي چې کله ترې رالمه نو وایي تورات مې ولیکه، تورات هغه مې هم ډېر په ښایسته انداز ولیکه او خوشخطه مې ولیکه، او وایي د یهودیانو خواته لاړم، یهود خو د خپل مذهب و، وایي د خپلو ملګرو خواته لاړم او تورات مې وله ورړو، زما ملګرو چې وکتو هغوی ډېر زیات خوشحاله شو، ډېر په مینه یې ما نه د تورات دا نسخه قبوله کړه. خو وایي ما څه چل کړی و، په انجیل کې مې هم د ځانه رد و بدل کړی و، د ځانه د انجیل نه مې څه خبرې ایستې وې، څه مې پکې د ځانه وردننه کړې وې، مخکینۍ خبرې مې وروسته کړې وې، وروستنۍ مې مخکې کړې وې، کمې زیاتې مې پکې کړی و. خو عیسیانو بیا هم زما نه ډېر په مینه باندې قبول کړو. د تورات نسخه چې مې ولیکله نو په هغې کې مې رد و بدل کړی و، خبرې مې ترې سره ایستې وې، لرې کړې مې ترې وې، څه مې پکې د ځانه ور شاملې کړې وې، څه مې مخکې کړې وې، څه مې وروسته کړې وې. خو چې یهودو ته مې ورړو نو ډېر په مینه یې رانه قبول کړو. وایي بیا مې د قرآن کریم یوه نسخه ولیکله، وایي په دې کې مې رد و بدل وکړو، یو صورت مې مخکې کو، مخکې صورت مې وروسته کو، یو سپاره مې وروسته کړه او وروستۍ سپاره مې را مخکې کړه، او وایي د ځانه مې ترې څه خبرې راوویستلې او څه مې پکې وردننه کړه. او وایي د مسلمانانو خواته لاړم، داسې جومات ته راغی، طالبان پکې ناستې خپل سبقونه وایي، مدرسې ته راغی، طالبان پکې ناستې، قاري صاحب ناستې، مجلس لګېدلی، خپل سبقونه وایي چې د قرآن کریم نسخې د داسې حافظ صاحب په خوا کې کېښوسته چې لا ګیرې هم نه راغلي، خو ماشاءالله قرآن ورته یاد دی، د هغه په خوا کې کېښوسته، قاري صاحب قرآن مې راوړی دی، ستاسو کتاب مې راوړی و. په هغه زمانه کې خو چاپخانې نه وي، نو چاپ چې به ښایسته لیکل وکړه که نه، نو هغه کتاب به خلکو ډېر په مینه قبلول، زموږ دا کتاب خو ډېر په ښایسته انداز کې لیکلی شوی دی.
قاریان صاحبان را چاپېره شو لکه زمونږ قرآن یې ډېر په ښایسته انداز کې لیکلی دی دا سړی څوک دی دا خو ډېر د کمال کار کړی دی خو قاریانو صاحبان ورته ویلې چې کاکا موږ به اول دا خپل کتاب ګورو چې دا صحیح دی که په ده کې څه غلطي شته طالب جان چې قرآن کلاو کو مخکې صورت رسته دی رسته مخکې دی سپارو کې رد و بدل دی د ځان آیاتونه اوهو دې ځای کې خو پلانې آیات نشته هلکه دا پلانې صورت خو په پلانې پاره کې دی او دلته خو په دې ځای کې لیکل شوی هلکه دا خبره خو دا آیت خو زموږ په کتاب کې نشته دا خو پکې د ځانه وردننه کړی شوی کاکا دا موږ ته قبول نه دی دا وې څخه دا زموږ قرآن نه دی وایي د حق ورځې نه مې ایمان راوړو چې محفوظ دی نو صرف قرآن محفوظ صرف قرآن په دنیا کې محفوظ دی او نور کتابونه هغه محفوظ دی نو د قرآن کریم د حفاظت ذمواري دا الله جل شانه واخیسته او په مختلف طریقو سره الله حفاظت کوي د دې قرآن د حفاظت لپاره د صحابه کرامو وینې توی نه شوې د نبي علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان نه شو په سر مبارک کې کړۍ خښې نه شوې او دغه شان حافظ صاحب په مسله مخکې ولاړې او چې په آیت کې غلط شي او بل طرف ته لاړ شي وروسته نه فاتح ولاړې او فتحه پسې د شانه را روانې چې پام کوه قاري صاحب ګورې دلته غلط شوي دا ځای دې وران ویو دلته د آیت پرېښوستو دلته د زبر په ځای زیر ویو د زیر په ځای د زبر ویو پام کوه ګورې دا غلطي ده نو چې حافظ صاحب نه لږه غلطي کېږي نو یی په خپله سمۍ ریوځي او بیا راځي ریوځي او بیا راځي چې غلط شي چې بل رکات ته ودرېږي هغه آیت بیا ووایي او یا ورپسې د وروسته نه فتحه ور روانوي چې پام کوه قاري صاحب ګورې دا ځای غلط ویو او دلته خطا شي د یاد ساتره دې قرآن او د دې کتاب څنګه حفاظت الله جل شانه کوي نو دا د کمال کتاب الله ورکه او بیا چې دا کتاب راغی نو دا د یو قوم کتاب نه دی دا د یو قوم او د قبیلې کتاب نه دی دا صرف د عربو کتاب نه دی اگر چې دا په عربي زبان کې راغلی خو دا د عربو کتاب نه دی دا د عرب هم دی دا د عجم هم دی دا د اولین هم دی دا د اخرین هم دی دا د انسانان هم دی دا د جنات هم دی او تر قیامته پورې چې څومره خلک راځي څومره انسانیت راځي او څومره جنات راځي دا د ټولو دپاره مشعل راه دی دا کتاب